الله په خپل کلام کې فرمایي اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. رب العزت فرمایي تاسو بدل کړل خیر په ادنا باندې، ستاسو لپاره غوره په لږ څه باندې. کوم څه؟ موږ مسله بدله کړه په ښایسته بستره باندې. خلکو څنګه پریش کوټې جوړې کړې، موږ بدل کړي د الله رب العزت ذکر او یادول او کلمه طیبه ویل، استغفار ویل، لا اله الا الله ویل، کلمه او درود شریف ویل، د غزلو او د غانو بجانو د نارو په اورېدلو باندې، د اشعارو په اورېدلو. تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. ستا د پاره خیر به تسبیح وي چې یو تسبیح د جنت یو درخت الله درته لګوي. که به مسله وله چې تا ښایسته پلنګ دی او غالی دی او داسې دی او دونې سپین ږیره کې سوچ نه راځي، کشک ورکه. همدارنګه الله رب العزت فرمایي تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. مجلس چې به د علم ولو په چکو، په کرمبوډو، په پتو نور نمونه چې زما کم نه دي زده، او دارنګه په یوټیوبو، په نیټ پلاکسو، په د ټیک ټوک باندې او په فیسبوک باندې ولاړې بدل سو، په ډریو په خندا باندې بدل سو، په شوق باندې بدل سو، په شوق. خیر چی شولو؟ موږ له صدقه په کار ولا موږ څه په کارو او موږ بدل کړي تستبدلون الذي هو خير. ټلیفون د قرآن ځای ونیوي، ټلیفون هو به دی د سره فیسبوک ته فیسبوک وایي د مخ کتاب. موږ دپاره خو خیر د مخ کتاب قرآن دی، لیکن الله رب العزت وایي تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. په ادنا مو خیر شي، ستا د ابد شي تا بدل کړي. بیا نو ګوره پکې او دا شانتي نورې خبرې پر قیاس کوي. موږ په ودو کې کم بې ځایه مصرفونه کوو، د مسکین او د غریب یو د خپل آخرت د یو توشې دپاره مې کوم کار کړی دی، ورکه ډنګ